د بریا سره اتلان کور ته راورسېدل. د 19 کلنو افغان لوبغاړو تود هرکلی افغان 19 کلن ځوانان له بریالي سفر وروسته نن سهار کابل ته راورسېدل. د کرکټ بورډ غونډو تالار کې د تود هرکلي ترڅنګ یو ځانګړې غونډه هم جوړه شوه چې پکې لوبډل مشر تسکین احمد، روزونکي مجاهد زدران او ځوان ستورو عمرزین رستانه او خالد زدران خبرې وکړې. هدف جوړ ګول جوړ هغه زموږ لپاره ډېر اسانه و، ځکه چې موږ هغه د هوا سره هم بلد شوي وو، د نجونو سره هم بلد شوي. زیات هغه چې وه هغه د مخکې زیات د کامیابۍ راز چې وه د دواړو بریاو هغه د مخکې د تګ و چې موږ مخکې تللي وو. او غټه خبره دا وه چې موږ هغه کاندې زموږ پریپریشن ډېر ښه سوی په خوست کې هم سوی، ننګرهار کې هم سوی. ټول کوچز موږ سره ډېر کار کړی په هر بخش کې، هغه فیلډرانو که بیټسمینانو که بالرانو. نو الحمدلله هغه موږ پریپریشن داسې سوی اوسې انشاءالله موږ توقع هم دا وه چې دغه سیریز به هم ګټو او دا کوالیفای راوند به هم ګټو. ټولو د دې بریا راز د لوبډلې یووالی، سخت تمرین او د هیواد لپاره د ژور احساس په توګه یاد کړ. تسکین احمد زیاته کړې چې دا یوازې یو پیل دی او افغان ځوانان لا ډېر استعداد لري. نو هغه چې زموږ په ډلو انشاءالله هغې سره زموږ هلکان نور هم مورال وجود شو. هغې نه بعد بیا کوالیفای موږ ته په دې اسانه وه چې هلته موږ پیچو سره او کنډیشن سره کولای شو. نو الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې دغه ورلد کپ لپاره موږ کوالیفای وکړه. سر ما بسیار کار شده بود در کمپا، چون که کندیشن اونجا که بود به بالینگ چندان خوبم نبود. خب ما کوچز کدام پلان داده بود و کدام پلان که ما می رفتیم سرزنمو عملی کردیم. خوشبختانه بگویم که خوب بالینگ هم کردیم، بچه‌های کلنو ما با اکانومی بالینگ کردن. واقعا خوش هستیم از همه کوچز، خصوصا از کوچینگ رانا نوید که سرما خیلی زحمت کشید، همه کوچز ها. دا یوازې یوه لوبه نه وه، دا د یو ملت ویاړ. افغان ځوانانو همت مو تر ستورو ورسوه.